تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود. الله فرمای سخترین دشمنی د اسلام او د مسلمانانو سره د يهودو ده. دا يهود چې د دومره سخت دشمنی د اسلام سره لري په تاریخ کې چې سره وګوري نو سخترین دشمن د اسلام او د مسلمانانو يهود پاتې شوی دي همیشه د پاره. ګوره نصرانیان نجاشی باچا ته چې کله جعفر رضی الله تعالی عنہ سورۃ مریم تلاوت ک دغه د سترګو نه اوخ کې روان شي. ګوره نصارا چې دي دا سخت دشمنی د اسلام سره نه لري. همدغه رنګ بحیرا راهب هغه چې کله نبی علی السلام ولیدلو ماشومتوب کې 12 کلنو نبی علی السلام او ونی ورته سجدي کوله او د چې روانو سوره د اوریز د پاسه روانو د نبی علی السلام نه نو هغه بحیرا راهب د نبی علی السلام او د ملګرو روډه وکړه او بیا یې تر ته ویلې ته شام ته روان او په شام کې يهود دي يهود د اسلام سخت دشمنان دي دا سړی به درنه ملک د اخرنه پیغمبر دی. دغه رنګ هرقل هغه سړی چې د روم پاچاو نو هغه ته چې کله د نبی علی السلام خط ورغه نو هرقل د نبی علی السلام د خط سپکاوی ونه ک بلکې خلکو ته ویلې چې په دې سړي باندې ایمان راوړو سمو خخه ده الته درباري کسان دغه په خلاف پورته شول او هرقل هم بیا اسلام نه بیرته واوړېده. نو ګوره هرقل چې د عیسائی او نصرانیو هغه د نبی علی السلام د خط بې عزتي ونه کړه. مقوقس باچا ته چې کله د نبی علی السلام پیغام ورسېد د اسلام خطرناک دشمنان دوه ډلې پاتې شوي دي یو يهوديان او بل مشرکان. په هغه زمانه کې د مدینی يهوديانو او د بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قینقاع او د مکه مشرکان او په دې زمانہ کې د اسلام سخترین دشمنان څوک دي يهوديان دي او هندوان دي چې هغه مشرکان دي. دنیا کې دا دوا د اسلام لپاره سخترین دشمنان دي. موږ خو ته معلوم نه ده هندستان خو زمونږ دوست ښکاری. هندستان چې د اسلام او د مسلمانانو څومره غټ دشمن دی په دویمه مرتبه کې د يهودو نه روستو په دویمه مرتبه کې سخترین دشمن د اسلام او د مسلمانانو هندوان دي. هندوان هم هغه سره دومره پاور طاقت نشته څومره چې د يهودو سره ده کنه. هندوان ډیر اسلام ته په ځړ کې سره لري. هندوان بیا هغه سه کم کار چې يهود کول غواړي همدغه سه هندوان هم کول غواړي. خو دوی آینده کې پلان لري چې دوی یو غټ هندستان جوړ کړي پاکستان او افغانستان دا ټول د خپل لاس لاندې راولي او دوی دا پلان باندې کار شروع ده. نو الله فرمایله لتجدن شد الناس عداوه للذین آمنوا خامخوب ممت ډیر سخترین دشمنان سخترین خلق د خلکو نه عداوتن په اعتبار د دشمنی کې للذین هغه کسان سره آمنو چې اليهود يهوديان دي والذین اشرکوا او هغه کسان چې مشرکان دي. دا دوه ډلې د اسلام سره سخت دشمن